هغه یو کس خپل دوست یې ویل یاره چې زموږ په قسمت کې دغه موټرې او دغه بلډینګونه او دا مال و دولت دا ولې نه دي لیکلي چې کله الله د دې خلکو په قسمت کې دغه مال دولت او پیسې دغه شان لیکل نو موږ په هغه وخت کې چیرې وو یعنی زموږ په قسمت کې ولې دا شان ولیکل نو هغه دوست یې ډېر تعلیم یافته او ډېر سنجیده انسان و دغه خپل دوست یې تر لاس ونیوی او بوتلی سیده شفاخانې ته هسپتال ته یې بوتلی او هلته هغه اول واټ وښکاره کوي چې هلته مریضانو چا څخه پښه پرې کېږي د چا څخه لاس پرې کېږي او چا اکسیډنټ کړی او چا باندې وینې بهیږي بل واټ ته بیا بوتلی او هلته د شوګر و د غټې غټې بیماریانو ولا پیشنټ هغه بیماران پراته ول دغسې ټوله واډونه یې په وکتل او هغه مریضان یې ورښکاره کړل هغه دوست یې ورته وویل چې کله الله رب العزت د خلکو په قسمت کې بیماري لیکله په هغه وخت کې ته چیرې وې ستا په قسمت کې ولې دا نقصان دا اکسیډنټونه دا وینې او دا زخمونه ولې نه ولیکل نو هغه وخت د دوست یې سر خلاص و چې واقعي هر څه چې کوم د الله فیصله وي هغه تقدیر وي پر دې باندې راضي کېدل پکار وي او دا تسلیمول پکار وي ځکه چې بد تقدیر او ښه تقدیر په امنت بالله کې موږ تاسې ویلی دی چې امنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر والقدر خیره و شره بد تقدیر او ښه تقدیر په دې ټولو باندې موږ ایمان دی نو چې هر څه کېږي په هغه کې د الله تعالی خپل حکمت دی او زموږ ستاسو لپاره په هغه کې الله خیر یې دی نو پر هر څه باندې موږ تاسې باید چې خوشاله اوسو او په خپل ځوان باندې چې څومره الله رب العزت موږ تاسو ته څومره دولت راکړي څومره مال راکړي